په ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په لومړي ځل د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو د بهرنیو چارو وزیرانو په 29مه غونډه کې چې د قزاقستان په کوربتوب په انلاین بڼه جوړه شوې وه ګډون کړی. په دې غونډه کې ښاغلي متقي ویلي چې افغانستان چمتو دی له ایکو سازمان او د سیمې له هیوادونو سره په بېلابېلو برخو کې اړیکې او همکارۍ زیاتې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپاره شوو معلوماتو کې راغلي چې غړو هیوادونو له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه بللې او د اسلامي امارت د نشهیي توکو پر وړاندې هڅې او اقتصادي ثبات برخه کې پرمختګونه ستایلي دي. سرچینې لیکلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان د ایکو سازمان نه جلا کېدونکی غړی بللی او افغانستاني د جنوبي اسیا هیوادونو لپاره د سوداګرۍ او ترانزیت تر ټولو نږدې او اغیزمنه لاره ښودلې ده. په همدې موضوع باندې زموږ سره په ننني بحث کې د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردګ صاحب سټوډیو ته د ټلیفون له لارې وصل شوی دی. سیال صاحب تاسو ته ښه راغلاست، هرکلی وایو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. سلامونه تاسو ته برنامه ټول اوریدونکو ته. علیکم السلام. سیال صاحب په ایکو سازمان کې د افغانستان ګډون او همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وینا دا څومره مهم دی او د افغانستان لپاره څومره لاسته راوړنې لرلی شي؟ اول خو ګورئ چې چېرته موږ د اسلامي امارت څخه اقتصاد محوره پالیسۍ ته وګورو، یو افغانستان کې چې د ایکو سازمان کومه غونډه وه هلته زموږ د کورنیو چارو وزارت معین صاحب ګډون کړی و. دا دویم هغه ده چې په لویه سطحه باندې د امارت اسلامي د بهرنیو چارو وزیر صاحب مولوي امیر خان متقي په د ایکو سازمان کې کوم انلاین خبرې چې کړي او د کې ګډون کړی ده، دا هم په نړیواله سطحه هم په سیمه ییزه سطحه باندې دا یو لویه لاسته راوړنه ځکه ده چې دا هم په سیاسي اړیکو باندې، هم په اقتصادي، هم په سیمه ییزو اړیکو باندې دا مستقیمه مثبت اغېز درلودلی شي. که چېرته موږ څومره په سازمانونو کې که هغه د سیمې سازمانونه وي او که نړیوال سازمانونه وي چې موږ پکې ګډون کوو، دا په دې معنا ده چې موږ سیاسي پرمختګ کړی، زموږ اقتصاد محوري پالیسۍ پر اساس نړیوال هیوادونه او سازمانونه غواړي چې افغانستان کې یو لوی فرصت ایجاد شوی، یو لوی فرصت رامنځته شوی، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په تجارتي چې موږ دغه زمینه ذکر رامنځته شوي چې هغه خطرونه چې په 50 کاله کې افغانستان کې وجود درلود، افغانستان کې خلکو د خطر احساس کوو، د ناامنۍ احساس کوو، نن په افغانستان کې ثبات ده، امنیت ده. نو د دغه لامل پر اساس نړیوال سازمانونه غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې جوړې کړي. د ایکو سازمان چې یو اقتصادي سازمان ده، چې سیمه ییز سازمان هم دا چې د سیمې مهم هیوادونه چې په 1950 کې دا جوړ شوی ده چې ترکیه، ایران او پاکستان دغه هغه اصلي محور ده او اصلي تاسیس کوونکي دي. نو که موږ جنوبي اسیا او مرکزي اسیا اقتصاد ته وګورو، د دې تجارت ته وګورو، د دې نږدېوالي ته وګورو، نو دا هم د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیرات لري، هم په تجارت باندې. خو یو شی باید موږ درک کړو چې دغه هغه اساسي رول دا نه چې موږ په دې کې صداقت ولرو، موږ په دې کې واقعا هغه حقایقو ته موږ اشاره وکړو او هغه واقعیتونه باندې مخ ته لاړ شو چې هغه په دې هیوادونو کې او په دې سیمه کې او په دې ټولنو کې وجود ولري. نو زما په نظر دا یو لوی پرمختګ ده په ټول لحاظ سره. نو زه فکر کوم په راتلونکي کې موږ کولی شو چې په نړیوال لوی سازمانونو کې ګډون ولرو او د خپل هغه اطمینان دې ته ورکړو چې هغه د دې سیمې نه د خطر احساس کوي، د ناامنۍ احساس کوي. هغه هیوادونه چې د افغانستان په اړه باندې منفي تبلیغات کوي او دلته هغه نفرت خپروي، د دغو د موانع سبب موږ کېدی شو. هغه وخت کېدی شي چې موږ حضور ولرو، موږ ګډون ولرو او موږ د خپل هغه اصلي واقعیتونه د ټولنې په غونډو کې بیان کړو. سیل صاحب د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ایکو سازمان په غونډه کې په لومړي ځل ګډون کوي. ستاسو په نظر د افغانستان ګډون په دغه غونډه کې د افغانستان په بهرني سیاست باندې کوم اغیز لرلی شي؟
ګوري ما درته ویلي چې دا وروسته اولنۍ ګډون د چې وروسته له 4 کالونه یعنی دا په دې معنا ده چې موږ هغه اقتصاد محوره کوم سیاست چې د نړۍ او د منطقې هیوادونو ته دا د منلو وړ ده ځکه د منلو وړ ده چې په اقتصادي لحاظ موږ له ټولې دنیا سره ښې اړیکې غواړو ثابتې اړیکې غواړو اقتصاد محوره اړیکې غواړو نو د منطقې دغه سازمانونه چې د اقتصاد لپاره کار کوي د تجارت لپاره کار کوي د سیمې د جوړښتونو او د سیمې د مشترک المنافع پر اساس غواړي اړیکې رامنځته کړي دا په دې معنا چې تاثیرات ډېر زیات دي په سیاسي لحاظ دومره تاثیرات ځکه لري چې دلته یو سیاسي اطمینان رامنځته شوی ولې 4 کاله مخکې ولې دا کار نه کوو په 2021 کې ولې دا کار نه کېده په 2022 کې ولې ځکه هغه فضا هماغه چې اوس دغه فضا مناسبه شوې ده هغه وعدې چې اسلامي امارت نړۍ ته ورکړي دي هغه وعدې په مغشمونو باندې په وعدو باندې قائم ولاړ ده چاته خطر نه ده نو په دغه اصولو دغه اساس باندې نړیوال نور غواړي چې اسلامي امارت سره اړیکې پراخې کړي په ټولو برخو کې ولې ځینې ملاحظات چې لري هغه هم د وخت تېرېدو سره هغه مشکلات به له سیمې او د نړۍ سره حل کړي سیل صاحب افغانستان باید په کومو برخو کې له ایکو هیوادونو سره خپل عملی همکاري پیاوړې کړي او په کومو برخو کې باید همکاریو ته دوام ورکړي څنګه چې موږ د ایکو سازمان د سیمایي سازمان او د یو اقتصادي سازمان په سترګه ورته ګورو چې دوی هغه اصول او اصولنامه او د دوی هغه منشور چې همدا ده چې د سیمې هیوادونو سره په اقتصادي په تجارتي او په فرهنګي او په سیاسي اړیکو کې د دوی مسؤلیت او مکلفیت د چې د سیمې هیوادونو سره په دغه 4 برخو کې خپل اړیکې نورې پراخې نو د دغه 4 اړیکو پر اساس موږ کولای شو د سیمې هیوادونو سره په تجارت ولرو په تجارت کې صداقت په سیاسي اړیکو کې ثبات او په سیاسي اړیکو کې باور وجود ولري نو دا د موږ تاسو په دغه برخه کې پرمختګ او اقتصادي تړونونه دي هغه لوی پروژې چې په دې منطقه کې او د سیمې د جنوبي اسیا او تر مرکزي اسیا تر جنوبي اسیا چې د افغانستان له مسیر نه تیریږي او دغه لوی پروژې دي دغه د تطبیق لپاره چې اقتصادي امکانات ځینې هیوادونه نه لري او نشي کولای چې په تنهایی دغه لوی پروژې چې هغه مشترک المنافع پروژې دي د سیمې د هیوادونو اقتصادي ودې او اقتصادي پرمختګ سبب کېدای شي نو په دغه برخو کې د ایکو سازمانونه د ایکو سازمان هغه غړي هیوادونه چې اقتصادي خدا اقتصادي پرمختګ لري بودیجه لري دغه هیوادونو سره او افغانستان سره په دې برخه کې سرمایه گذاري کې زمینه د سرمایه گذاري په پانګونې افغانستان کې مساعده ده نو د خپل د منشور او د خپل د اصول پر اساس مونږ کولای شو په دغه برخه کې پرمختګ ولرو په دې برخه کې پانګوال جذب او دغه لوی پروژې مونږ په افغانستان کې تطبیق کړو نو دا په دې معنی ده هم د ځوانانو د کار زمینه مساعده چې هم د افغانستان په عوایدو باندې لوی تاثیرات ولري هم د سیمې امنیت لپاره د مواد مخدر د مقابل کې د مبارزې لپاره او د سیمې د ثبات لپاره دغه اړیکو دغه کولای شي چې دغه علتونو پر اساس موږ د سیمې هیوادونو او د ایکو سازمانونو سره د خپل د اصول او د خپل د منشور پر اساس اړیکې شریکو مختلف سیال صاحب تاسو د سیمایي هیوادونو یادونه وکړه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې د افغانستان د ایکو سازمان نه جلا کېدونکې غړی بللی دی سیمایي هیوادونه له افغانستان سره د اړیکو پراختیا ولې مهمه بولي خو ځکه مهمه بولي چې په سیمه کې افغانستان د دواړو اسیا او مرکزي جنوبي اسیا د دې په زړه کې قرار لري هم په اقتصادي لحاظ دا یو غوره اهمیت لري د دواړو هیوادونو د دواړو اسیا لپاره هم په سیاسي لحاظ هم په تجارتي هم په فرهنګي لحاظ ځکه دا 4 اړیکې د دغه دواړو اسیاو د نخلیدو سبب کېدای شي د اسیاو د
جغرافیایي باغ حیثیت لري نو همدغه اساس باندې دوی کوشش کوي چې سیمه کې امنیت وشي خو ځینې هغه مغرض هیوادونه چې د خپل د ګټو د خپل د شخصي منافعو او د پردیو استخباراتو لپاره د سیمه کې جوړ شوي او رامنځته شوي دي نو هغوی د دغو لویو پروژو د موانع سبب ګرځېدلي دي دا اوسنی حالت نه ده دا کلونه کېږي چې د سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي ناامني رامنځته کړي نو د دغو هیوادونو مخنیوی باید وشي او په صداقت سره د خپل د اصولو پر اساس مختلف سیل صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایي که د سیمې هیوادونه له افغانستان سره همکاري زیاته کړي نو په نړیوال سیاست کې به د افغانستان په اړیکو باندې څه ډول اغیز وکړي دغه اوس هم که ګورئ دغه ورډینګ یو راپور ورکړی ګرچې د افغانستان اړیکې له پاکستان سره په تجارتي په سیاسي لحاظ خراب دي خو بیا هم 200 میلیونه صادرات افغانستان لري یعنی اوس هم موږ له منطقې سره ښې اړیکې لرو نړۍ سره ښې اړیکې لرو نړۍ اعتماد او باور موږ را ترلاسه کړی ده نو که چېرته موږ منطقي محور ګرځو او د منطقي هیوادونه له موږ سره خپل اړیکو ته نور هم پراختیا ورکوي نو دا په دې معنا ده چې د نړۍ هیوادونه هغه هیوادونه چې دلته د پانګونې لپاره لیوالتیا لري د اقتصاد لپاره لیوالتیا لري د امنیت او د سولې د ثبات لپاره لیوالتیا لري هغوی به هم دغه ډګر ته راګرځي او د افغانستان سره به خپلې اړیکې د خپل د اصول او خپل د اساساتو پر اساس مخ ته دی دا ډېر زیات تاثیرات لري موږ څومره چې منطقه کې نفوذ کوو منطقه کې اړیکې پراخوو دا په نړیوال سیاست باندې په نړیوالو اړیکو باندې ډېره زیاته اغیز درلودلی شي ډیره زیاته مننه کوو سید اکبر سیال وردګ صاحب چې په خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ او اوریدونکو او له موږ سره مو بحث وغځاوه مننه تاسو هم چې